حق ببرای منوی تل قول د قرآن دی ډاډ لرو مایوس نه یو دا زمونږ ایمان دی حق ببرای منوی تل د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د یو مسلمان ځانګړتیاوې. درنو اوریدونکو، په تیرې خپرونه کې موږ وغږېدلو چې د یو مسلمان پنځمه ځانګړتیا دا ده چې هغه به لوړ همت ولري، ځکه د لوړو همتونو والا انسانان دي چې د دنیا څیره بدلوي. هر یو عملی کشف یا د جوړولو لویه پروژه او یا د امتونو اصلاح چې ګورو تر شا به یو غټ شخصیت موجود وي چې هغه په خپله مفکوره باندې ایمان لري او د هغه په مطابق عمل کوي تر څو خپل هدف ته ورسیږي یا د هغه په لاره کې ځان قربان کړي. په دې وروستۍ کې چې اسلامي خلافت ړنګ شو او استعمارګر ځواکونه د مسلمانانو پر ځمکو برلاسي شول، د اسلامي شریعت پر ځای غیر دینی سیکولر قوانین پلي شول او په دې اړه چې اسلام د ټولې نړۍ د رهبري وړتیا لري، ډیر شکوک او شبهات رامنځته شول. یو شمیر مفکرینو اسلام نه لرې کېدلو او غربي کېدلو ته بلنه پیل کړه. په دې ډول سخته او له کړاوونو نه ډکه فضا کې ستر داعي امام حسن البنا رحمه الله پاڅون وکړه او په دې هڅه کې شو چې اسلامي امت یو ځل بیا د اسلامي اساساتو په لور روان کړي. امام حسن البنا رحمه الله د خپلو هڅو او پلټونو په اړه داسې وایي: له الله رب العزت نه پرته بل هیچ چاته معلومات نشته چې څومره شپې به موږ تر سهاره د اسلامي امت د احوالو په اړه په سوچ کې تیرولې او د ژوند مختلف مظاهر به مو تر بحث لاندې نیول، مرضونه او لاملونه به مو په ګوته کول او د درملنې په فکر کې به اخته وو. څومره به په تعجب کې غورځېدو چې موږ به په دې سخت غم کې مصروف وو، خو ولې ډلې ډلې خلک به د قهوهخانو او د فساد مرکزونو په هڅه کې ول. کله به دې چې د کوم یوه نه وپوښتل چې ولې داسې بېهوده او بېګټې مجلسونو کې برخه اخلي، هغه به ویل خپل ساعت تیرو او دا مسکین به نه پوهېده چې دی خو خپل ځان تباه کوي ځکه همدا وخت په خپله ژوند دی. څومره زیات مشران او بزرگان دي چې خپل وخت یې ضایع کو او په حقیقت کې خپل ځان او خپل امت ووژلو. خو الهي دعوتګر امام حسن البنا خپل ځان او خپل ورونه ژوندي وساتل. دا دی د دعوت کړنلارې د نړۍ په ګوټ ګوټ کې غوږونو ته رسیږي، هیلې را ژوندی کوي، عزایم نوي کوي او مسلمانانو ځوانانو سره د اسلامي امت په جوړولو کې کومک کوي. عبدالحمید بن بادیس دا ستر برجسته جزایري عالم حج ته ولاړ. هلته د خپل ملګري بشیر ابراهیمي سره مخامخ شو. ملګري یې ځان سره پریکړه کړې وه چې په نبوي مسجد کې به اعتکاف کوي. خپل وخت یې له مخکې څخه په نبوي مسجد کې د عبادت، مطالعې او لیکلو لپاره تقسیم کړی و. ده ورڅخه وپوښتل
که زه او ته دلته دا عمل کوو نو الجزایر به څوک آزاد کړي؟ نو په همدې سره دواړه بیرته را وګرځېدل او الجزایر آزاد کړ. ولې څنګه آزاد که؟ ژور ایمان، سمه پوهه او مسلسل عمل سره. څومره ستر خلک ول، د لوړو همتونو څښتنان ول او لویې موخې وې. د شاعر دا قول ښه پرې صادق کیږي: و اذا لم یکن من الموت بد فمن العجز ان تموت جبانا. کله چې د مرګ نه خلاصون نشته نو دا ستا کمزورتیا ده چې بېغیرتي کې مړ کیږي. ځینې خلکو خپل همتونه د علم په زده کړه کې په کار واچول. په دې باید پوه شو چې ټول انساني فضائل له علم نه پیل کیږي. الله رب العزت په سورت محمد کې په 19 آیت کې فرمایي: فاعلم انه لا اله الا الله. نو پوشه چې د الله رب العزت نه پرته بل څوک لایق د عبادت نشته. زموږ له افتخار نه ډک تاریخ کې بېشماره داسې باهمته خلک تیر شوي چې شپې او ورځې د یو حدیث په لټه کې تیرې کړي. علماو ویلي چې د ټولو نه لوړ همت باید انسان د علم په لاره کې په ځانګړې توګه د قرآني علومو او حدیثو په علم کې ولري. دا هم باید ور اضافه کړو چې کوم دنیایي علوم چې د ژوند اصلاح او سمون ورسره تړلی هغه هم د قرآني علومو او حدیث په جمع کې حسابیږي. که چیرې دا پوهه او برداشت له مسلمانانو علماو سره نه و، په دې مختلفو علومو کې به د مسلمانانو ترمنځ نابغهګان نه و راڅرګند شوي او په مختلفو علومو کې به دوی د ټولې نړۍ په کچه رهبري نه کوله او د دوی مدارس به په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي مدارس نه حسابېدل. الحمدلله چې حسابیږي. د لوړ همت له نښو څخه دا هم ده چې سړی باید علم د عمل سره یو ځای کړي، ځکه هغه علم به څه ارزښت ولري چې عملي جامه ونه لري. که چیرې تا یو دعوتګر او یو مبلغ او یو بلونکی ولید چې د ډیر عمل له امله هیڅ وخت ډیرې مطالعې او لیکنې ته نه لري، خو په قول، عمل او حرکت سره د سترو شخصیاتو په جوړولو کې مصروف دی، نو پوه شه چې دا سړی د لوړو همتونو والا له خلکو نه دی. او که یو دعوتګر یو بلونکی ووینې چې ښې خبرې کوي خو عمل خراب دی، په هره غونډه کې په لوړ آواز خبرې کوي خو د کوشش او پلټنې په ډګر کې هیڅ اغیز نه لري، نو پوه شه چې دی د دعوت مدعی دی خو دعوتګر نه دی. حسن بصري رحمه الله په دې وجه سترې درجې ته رسېدلی و چې کله به خلکو ته امر کوو په خپله به یې له ټولو نه مخکې پرې عمل کوو، او کله به چې د څه شي نه منع کوله نو لومړی به یې له ټولو نه مخکې په خپله هغه کار پرېښوده. او بل د لوړ همت د نښو څخه پرېښودل د چټي خبرو دي، ځکه د انسان د ښه اسلام څخه پرېښودل د بېهوده چټي خبرو او شبهاتو نه ځان ساتل دي، لکه څنګه چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په حدیث کې تیر شول. او چا چې له دې بېهوده کارونو څخه ځان خوندي وساته نو خپل دین او عزت یې له شکونو او شبهو نه خوندي وساته، نو په دې اړه ډیر سستی کول هم د لوړ همت سره منافي او مخالف دي، او د دعوت په زحمتونو او کړاوونو کې صبر کول هم لوړ همت دی. باید دعوتګر او بلونکی صبر وکړي اگر که پایلې هر ډول. د لوړ همت څخه په دعوت او پر اسلامي ارزښتونو فخر کولو باندې د عزتمندي احساس کول هم دي. دعوتګر د خپل مسئولیت احساس کوي او خپل هغه امانت په اوږو وړي چې ځمکو او آسمانونو باندې وړاندې شو، خو هغوی یې د راوچتولو نه عاجز شول او دعوتګر انسان هغه راوچت کړ. د لوړ همت د صفاتو څخه دا هم دی چې سړی باید شجاع وي، زړور وي، او شجاعت یوازې د بدن قوت نه دی بلکې د زړه پیاوړتیا او ثبات هم پکې شامل دی. شجاعت یو اقدام کول دی چې مبني وي په درک د حقایقو سره د حکمت او تدبر نه. هغه کسان چې په بېباکي او احساساتي ډول یو کار ته وړاندې کیږي
د نورو په پرتله ډیر انفعالي عمل کوي، خو د ستونزو او پیښو پر مهال د نورو په پرتله ډیر ورخطا کیږي او ماته خوري، او ان تر دې چې دا خبره یوه کلي قاعده ګڼل شوې او د دې لامل دا دی چې دا پیښې یوازې د جذبې او د واقعیتونو د نه پیژندلو نه رامنځته کیږي. د لوړ همت د صفاتو څخه یو هم دا دی چې سړی باید عملی او تنفیذي انسان اوسي، یعنی کله چې په یو کار قانع شي باید فورا یې په واقعیت کې تطبیق کړي، او هر چې هغه سوچونه دي چې تل مو په ژبه راځي او په هر مجلس کې یادونه کوو، دا نو اصل کې داسې نیمګړتیا ده چې له دعوتګر او له بلونکي سره نه ښایي. بل د لوړ همت څخه دا دی چې سړی د وخت احترام وساتي او ارزښت ورته ورکړي، ځکه وخت د امتونو او ټولنو او انسان د پرمختګ اساس او بنسټ دی. وخت ختمیږي انتظار نه کوي، تیریږي بیرته نه راګرځي. هره ورځ چې سهار کیږي ورځ آواز کوي، ای بني آدمه زه نوې ورځ یم او ستا په عمل ګواه یم، له مانه توښه واخله ځکه زه چې یو ځل لاړم بیا د قیامت تر ورځې پورې بیرته نه راګرځم. که کوم انسان دی ولید چې د وخت احترام یې نه کوه او وخت ته یې ارزښت نه ورکوه، نو پوه شه چې دا د بې ارزښته سامان دی. که څه هم څومره له قهر او جذبې ډکې خبرې وکړي او وښایي چې دعوتګر دی، خو چې وخت ته ارزښت نه ورکوي او د وخت احترام نه لري، په دې پوه شه چې هغه کله هم خپل هدف او خپل مطلب ته نشي رسېدلی. نو ځکه په دې کار کې زموږ قائد، زموږ مشر، زموږ پیشوا، زموږ ګران پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی. کله چې ابو طالب د قریشو د تشویقولو او هڅولو په نتیجه کې رسول الله ته وایي چې د ده د قدرت او توان نه اوچت بار دې پرې نه اچوي، رسول الله ورته وایي والله لو وزع الشمس في يميني والقمر في يساري على ان اترك هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك فيه ما ترکته. د مسلمان د ځانګړتیاو څخه یوه ځانګړتیا دا ده چې هغه به لوړ همت لري. که لوړ همت درلوده خپلو هدفونو ته رسیدلی شي، او که لوړ همت ونه لري، شجاعت ونه لري، زړورتیا ونه لري، کله هم خپلو اسلامي اهدافو او اغراضو ته نشي رسیدلی. الله رب العزت دې ټول مسلمانان په دې ځانګړتیا باندې سنبال کړي. په همدې هیله درنو اوریدونکو نور به واورو، خو د یوې دمې نه وروسته. ګور اسلامي ورونو توند جذب مړې نکړئ، چوپې مو د لوړ همت حامل ډېوې نکړئ، ټیټې مو حالاتو ته لوړې ارادې نکړئ، حق به بر امر وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. بیا مسکورې د غواړي دا د سرورو اسمان، یو زورانې د غواړي ډک له ګناهو جهان، دا توره درنه ځمکه غواړي یو د نوح طوفان، لارې ته راتله غواړي دا د لیونو کاروان، حق به بر امن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی، حق به بر امن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. درنو اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. نو دعوتګره وروره، په کومو ظروفو او شرایطو کې چې اسلامي امت ژوند تیروي، ډیر سخت او د کړاوونو نه ډک ژوند دی، او یوازې همدا ته کولی شي چې له دې شرایطو نه یې راوباسي. باید ستر نفس او لوړ هدف ولري، ټول کارونه دې له خپل رب سره وتړي، باید په زړه کې داسې سوځونکی اور احساس کړي لکه د هغه کس په څیر چې زوی یې ناروغ وي، یوازې هغه مهال په راحت کیږي چې کم ډاکټر ته یې ورسوي، یا د هغه حالت په څیر
چې په کور کې دې دومره شی نه وي چې خپل ژوند او د خپل عیال ژوند پرې خوندي کړي نو څومره غمجن کیږي. د خپل اهل و عیال لپاره هر ډول کړاوونو ګاللو ته اړ کیږي. نو هغه مسئولیت چې الله رب العزت ستا په اوږو اچولی چې هغه د الله رب العزت د دین رسول دي د الله رب العزت بندگانو ته، په دې لاره کې به هم هر ډول کړاوونو ګاللو ته اړ کیږي، هر څه به په ځان باندې زغمي. ضروري ده چې باید زموږ په سینو کې ریښتینې عاطفې موجودې وي تر څو په هر حالت کې د خپل هدف د لاسته راوړلو په لټه کې اوسو. دا ډول عاطفه او احساس تر څو زموږ په زړونو کې ځای ونه نیسي، زموږ د وینې او روح سره ګډ نشي، زموږ ذهن او فکر له اغیز لاندې رانولي، هیڅکله به موږ ونشو کړی چې ډیر کارونه مو په مخ روان کړو او خپلو اهدافو ته ورسیږو. زموږ ډیری ایما او خطبا دي په منبر او په مسجد کې حق نشي ویلی د دې لپاره چې زما مقتدي ما د امامت نه ونه باسي. زموږ ډیری ایما او خطبا او دعوتګران دي حق نشي بیانولی، توحید نشي بیانولی، د بدعاتو په وړاندې مبارزه نشي کولی، د مزخرفاتو په وړاندې مبارزه نشي کولی، د دې لپاره چې څوک په ما باندې د سلفي، د وهابي یا د بل شي نوم کښېنږدي. نه، الله رب العزت ډیر لوی مسئولیت ستا په اوږو باندې ایښی. نو په کومو ظروفو او شرایطو کې چې اسلامي امت ژوند تیروي دا ډیر سخت او د کړاوونو نه ډک ژوند دی، او یوازې همدا ته یې ای دعوتګره، ای خطیبه، ای امامه چې کولی شي له دې شرایطو نه یې راوباسې، باید ستر نفس او لوړ هدف ولري، ټول کارونه دې له خپل رب سره وتړي، او که صرف د خپلو شخصي ګټو ته متوجه اوسي. امت چې په هر څه کې ژوند تیروي دی، تا سره د دې درد او غم نه وي د الله رب العزت په حضور کې چې کله د آخرت په ورځ درېږې بیا به ته الله رب العزت ته څه ځواب وایي. بیا هم درته وایم دعوتګره وروره، امام وروره، خطیبه وروره، که غواړې چې ته هم د بدلون راوستونکو نه حساب شي نو باید لوړ همت ولري، ځکه لوړ همت درلودل د ټولو کارونو پیلیزه ده. که چیرې د سړي همت صالحه او رښتینی وي او وروستني عملونه به ټول موفق او بریالي وي. خو یوازې په هیلو او آرزوګانو کار نه کیږي، بلکې هڅو او کوشش ته اړتیا لري. الله رب العزت په سورت عنکبوت کې 9 آیت کې فرمایي: والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا وان الله لمع المحسنین. الله فرمایی او چا چې زموږ په لار کې هلې ځلې کړي دي موږ به خامخا خپلې لارې وروښیو. الله رب العزت د نیکو کارو مل دی. وان الله لمع المحسنین. ځینې د هغو شیانو څخه چې تا سره په دې لاره کې کمک کوي هغه همیشه ذکر کول او د سلفو صالحینو سیرت لوستل دي چې ډیرې هڅې او پلټنې کړي او د همدوی په ذریعه الله رب العزت خپل دین خوندي ساتلی دی. راشه د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین مبارک سیرت ولوله چې هغوی د الله رب العزت د دین په رسولو کې څومره کړاوونه، تکلیفتونه او دردونه تیر کړي دي، خو وروسته شوي نه دي. راشه د تابعینو، د تبع تابعینو، د ائمه و کرامو ژوند مطالعه کړه چې هغوی د الله رب العزت د دین په رسولو او د دین په تبلیغ کې څومره کړاو، څومره تکلیف او څومره مشقت تیر کړی دی. د امام ابو حنیفه رحمه الله واقعه درته معلومه ده. د امام احمد بن حنبل رحمه الله واقعه درته معلومه ده چې د حق نه په دفاع کې هغوی څومره تکلیف، څومره کړاو او څومره مشقت برداشت کوي، خو د حق نه یو ځله هغه طرف ته قدم هم نږدي. ته چې حق د دې لپاره نه بیانوي چې د امامت نه ونوځم، یا حق د دې لپاره نه بیانوي چې څوک یو نوم او بل نوم را باندې کښېنږدي، آیا هغه مسئولیت چې الله رب العزت ستا په اوږو ایښی هغه دې ادا کړی؟ د الله رب العزت په حضور کې به د آخرت په ورځ باندې بیا ته څه ځواب وایي؟ امام ابن جوزی رحمه الله فرمایي
د دغو همعصرو خلکو د سیرت نه پناه غواړم. نه په دوی کې د لوړو همتونو والا کس شته چې نوی زده کوونکی پسې اقتدا وکړي، او نه پکې زاهد شته چې تقوا اختیار کوونکی ترې ګټه پورته کړي. نو د الله څخه وډار شئ او د هغو خلکو د سیرت په لټه کې شئ چې د لوړو همتونو خاوندان ول، او د همدغو خلکو کتابونه او خبرونه ولولئ، ځکه د دوی لیکنې او کتابونه تاسې د دوی له احوالو څخه خبروي. نو دعوتګره وروره، امام او خطیب وروره، که له دې ډلې څخه نو د الله رب العزت حمد او ستاینه بیان کړه، او که د دوی له ډلې څخه نه یې نو کوشش وکړه چې په قدم روان شي، ځکه په ټولنه کې بدلون راوستل له تا نه پیل کیږي، او الله رب العزت د یو قوم حالت نه بدلوي تر څو هغوی په خپلو ځانونو کې بدلون رانولي. نو درنو اوریدونکو، د یو مسلمان د ځانګړتیاو څخه یوه مهمه ځانګړتیا دا ده چې هغه باید لوړ همت ولري. په ځانګړې توګه امام، خطیب، عالم او دعوتګر کې لوړ همت درلوده، هغه کولی شي چې هغه مسئولیت چې الله د ده په اوږو باندې ایښی هغه ادا کړي او خپلو اهدافو ته ورسیږي، او که لوړ همت ونه لري خپل مسئولیت هم نشي ادا کولی، او د الله دین کما حقه د الله رب العزت بندگانو ته هم نشي رسولی. الله رب العزت دې په همدې صفت باندې چې لوړ همت دی ما او د نړۍ ټول مسلمانان سنبال کړي تر څو د الله رب العزت دین د الله رب العزت بندگانو ته په سمه توګه ورسوو. په همدې هیله درنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسې ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب. بیا بګډه وډه شي دغه عریانې دنیا، کلکې زلزلې راځي بیا پر د یاغي دنیا، ورکه نابودېږي به دا جوړه خیالي دنیا، دې پاکې فضا نه به ورانه شي غربي دنیا. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. سپین ستوري به بیا ولي لوی د شیطانانو کور، سپین ستوري به بیا ولي لوی د شیطانانو کور، بیا به یزدانې قوت مات کړي د دیوانو زور، سوړ به شي په یوه ناره بل د ساحرانو ور، بیا به د تقدیر سکوت ورک کړي د مستانو شور. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. تور افق بسر کړي بیا روڼ د خپلواکیو لمر، سپین سبا به څیرې کړي تور وحشي د شپو ځیګر، سره کاڼي به ووري بیا د وحشتو پر سر، سره کاڼي به ووري بیا د وحشتو پر سر، یون به مذاکره بیا تیت کړي د تیارو لکر، یون به مذاکره بیا تیت کړي د تیارو لکر. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. حق به برامن وي تل قول د قرآن دی، ډاډ لرو مایوس نه یو دا زموږ ایمان دی. حق به برامن وي تل قول د قرآن